بیا بیرته بیا اوس وخته د باندې و بیا هم چاپه چې پې وغورځېدله د دوی په کور باندې خو لله الحمد دی بچ سو د ده وراره و ورونه او د ده څه نږدې چې کوم همسایګان وو دا تقریبا 11 کسان په چاپه کې د دوی نه د کور نه یې وړل سو. بیا چې بله چاپه کې دی تقریبا یو 2 میاشتې وروسته یا شاوخوا څه کم زیات به وتلی چې دی بل منطقه کې زموږ یو کور سره نږدې بل کلی دی هغه کې چاپه پې وغورځېدله بیا دی یو بل ملګری ورسره او بل مولوي صاحب عبدالهادي مطمئن په نامه د دوی مشر و دوی 3 واړه ونیول سو په چاپه کې. خو له هغه نه وروسته تقریبا 4 یا 5 میاشتې وروسته دی بګرام کې بندي و. له بګرام نه چې وروسته راخلاص و خو دی خپل کور ته نسو تللی. دا زموږ کور چې دا کومه ساحه کې چې زموږ کور و او اوس هم همالته دی نو دی به د شپې له خوا نه زموږ کور ته راتلل. خو زه وړکی وم بالاخره هم دغه د جهاد شوق زما په ذهن کې او په مفکوره کې ولوېده او دا مې هغه څه د ده نصیحت و بالاخره خو زه د دوی سره یو ځای سوم.